طالبان او د نجونو پر زده کړو معامله. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په تیرو 2.5 کلونو کې له طالبانو د نړۍ تر ټولو جدي غوښتنه د نجونو پر مخ د ښوونځیو بیا پرانیستل وو، خو دغې ډلې په دې برخه کې ان کوچنی ګام هم نه دی پورته کړی. د طالبانو امارت ان په هماغه لومړي سر کې اعلان وکړ چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په اصطلاح د مطلوبو اسلامي او هیوادنیو شرایطو د برابرولو په لټه کې دي، خو له نږدې 3 کالو وروسته هم د دغو شرایطو د برابرېدو څرک نه لګېږي. نړۍ هم یوازې د ښوونځیو بیا پرانیستلو ټینګار کوي، نه د بیا پرانیستلو پر څرنګوالي او د هغو د پایلو په تړاو. هغه څه چې زموږ د هیواد ځینې پخواني واکمنان هم پرله پسې توګه پرې ټینګار کوي. د طالبانو د نورو ظلمونو له پامه غورځول او یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار، هغه هم د دې ډلې په مطلوبه بڼه د دې پر ځای چې ګټه ولري زیان لري. د طالبانو امارت هم د نړۍ د خوب رک ښه معلوم کړی دی. د نورو برخو د نه پاملرنې په بدل کې د نجونو پر زده کړو زیات ټینګار د دې ډلې لپاره د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابر کړې ده. له همدې امله طالبان له خپل دریځه 1 انچ هم نه په شا کېږي. څوک د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل کېږي نو په طالباني بڼه به پرانیستل کېږي، هغه څه چې هیوادونه یې پروا نه لري. البته لویدیځ دولتونه د نورو پرتله د نجونو د زده کړو د مسلې په تړاو ډیر حساس بریښي. هغه دولتونه چې طالبان یې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له مالي مرستو ګټه پورته کوي، دغه دولتونو پر طالبانو فشار نه دی راوستی چې څومره د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار کوي، بلکې هڅه یې کړې چې دغه ډله په نورو لارو قانع کړي، چې دې چارې هم کار نه دی ورکړی. اوس لکه څنګه چې اوریدل کېږي، دوی بله لاره غوره کړې چې د طالبانو په ګټه او د افغانستان خلکو په زیان ده. معامله په دې ورځو کې داسې ګونګسې دي چې لویدیځ حکومتونه په ځانګړې توګه امریکا له طالبان سره د نجونو د زده کړو په برخه کې د معاملې په لټه کې ده. البته دا خبره ډیره نوې نه ده. په تیرو 3 کلونو کې د چارو ډیر شنونکي ویلي دي چې د طالبانو امارت د نجونو له زده کړو له نړۍ سره په چڼو وهلو کې د کارت په توګه کار اخلي، هغه څه چې ورځ په ورځ روښانه کېږي.